بسم الله الرحمن الرحیم. د الکولونو تعامل اسید هلايدونو او اسید اينهايدرايد سره او په دې په نتیجه کې هم موږ سره استرونه چې دي دا په لاس راځي. که موږ اسید هلايد واخلو، د دې تعامل کوم د الکول سره، دا الکول دی او د دې تعامل زه کومه د اسید هلايد سره، دې سره زه تعامل کوم، ما سره په نتیجه کې راځي آر سی دوګونی اړیکه او او آر زبر راځي او پلس HCl راځي. نو دا برخه ده او نو مثال په توګه کوم واخلو، مثلا زه اخلم ایتایل الکول، اخلم C2H5OH اخلم او د دې ریاکشن زه کومه د کلورین سی دوګونی اړیکه آر سره زه کومه، صحیح ده. تودوخه موږ ورکو، نو موږ سره به راشي C2 یا به راشي موږ سره C2H5O او سی دوګونی اړیکه او د آر په ځای به موږ یو کاربن ماربن چې واخلو، مثلا زه به واخلم CH3، دلته به راشي CH3 بیا او پلس HCl. نو ما شروع کړی و د ایتایل الکولو نه، د ایتایل الکولو او دې تعامل ما وکړو د اسیټایل کلوراید سره. اسیټایل کلوراید سره موږ دې تعامل وکړو او ما سره یې راکړه ایتایل اسیټیټ یا ایتایل ایتانویټ، د دوی پاک نوم دی ایتایل ایتانویټ، دا موږ ته راکړو. نو په دې کې موږ سره دا H او دا کلورین یو ځای شوي سیل جوړ کړی، صحیح ده. او دا اکسیجن چې دی، دا اکسیجن دی. نو موږ اسید هلايد سره تعامل وکړو، نو هم موږ سره شی په لاس راځي، اسټرونه په لاس راځي. همدارنګه که موږ اينهايدرايد سره دې ریاکشن وکړو، اينهايدرايد سره، نو مثال په توګه آر دا اينهايدرايد د لپاره فارمول دی چې دی اينهايدرايد. دا اينهايدرايد د دې ریاکشن موږ وکړو د الکول سره، الکول سره موږ وکړو، تودوخه ورکړو، نو دې سره اسټرونه چې دا په لاس راځي، ما سره به راشي آر زبر او او آر ډبل زبر او پلس آر زبر دا شین په لاس راځي. که زه مثال واخلم، مثلا که زه واخلم CH3
اسیدیک انهایدراید واخلم دا اسیدیک انهایدراید دی دا اسیدیک انهایدراید تعامل کوم د ایتایل الکول سره تیرا د دې سره تعامل کوم د دې په نتیجه کې کاربوکسیلیک اسیدونه او ایسترونه چې دا په لاس راځي CH3 C2 ګونې اړیکه او C2 H5 پلس CH3 COOH نو ایتایل اسیټیټ دا په لاس راغی دا ایتایل اسیټیټ شو دا بل کاربوکسیلیک اسید شو او دا اسیدیک انهایدراید